تهمینه منګل سیاسي فعال او هغه میرمنه ده چې په حقوقو او سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس مهال یې د ډلهییزو اړیکو په برخه کې د خپلې ماسټرۍ د درسونو ترڅنګ یو شمېر ښځو ته د جامو تولیدولو یوه کارخونه جوړه کړې ده. نوموړې د رسنیو او خپلو تحلیلونو له لارې هڅه کوي چې د ښځو حقونو د زده کړې مسایل او د اقتصادي پرمختګ په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي او د بیلابیلو فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه تحلیل او ارزونه کوي. منګل هڅه کوي چې د کاري زمینې په برابرولو او د کارخونې په جوړولو سره د افغان میرمنو د ټولنیز او اقتصادي حالت په ښه کولو کې مرسته وکړي. سرمایه گذاری بسیار زیاد را ما سر از این کارخانه کردیم و در صدد ازی هستیم که انشالله بتانیم هم خدمت بر خود بتانیم بکنیم و هم خدمت به نظر به شرایط امروزی برای هم نسل خود و دختر خانم ها و خانم هایی که اینجا هستن همراه ما، چی از نگاه آموزشی و چی از نگاه فعالیت کاری داشته باشیم. خو نوموړې د امکاناتو محدودوالی، د ځای کمښت او د برېښنا پرچاوي د خپلو چارو د ټکني کېدلو لامل بولي او له مسئولینو د ښځینه سوداګرو د لا زیات ملاتړ غوښتنه کوي. حال خودم بسیار زیاد به مشکل دچار هستم. موضوعات است که برق که ما داریم او برق اونقدر به کارهایی که ما پیش میبریم بسنده نیست و ماش و استادای خود داده نمیتونیم. زیادی وقت کرایه خانه که داریم ما ایره نمیتونیم پوره کنیم. از این لحاظ باید ما همکاری صورت بگیره، از نهادهای ملی و بین المللی هم باید ما همکاری صورت بگیره. هغه ښځې او نجونې چې په منګل تولیدي کارخونه کې کار کوي په دغه ځای کې د کاري شرایطو څخه خوشحاله دي، خو وایي خانم به خیاطی رو آوردن بخاطر که یک کسبی است که مثلا نیم به درد انسان میخوره، اما ما امید داریم که ما دوباره درس ما پیشرفت کنه، در دانشگاه باشه. ما خواهش میکنیم از کسایی که مسئولش هست که دانشگاه رو باز کنه. تهمینه منګل د ښځو ستونزو ته په بېل نظر ګوري او په دې باور ده چې د ښځو لپاره د ځانګړو بازارونو او مرکزونو جوړول د هغوی په اقتصادي او ټولنیزه پیاوړتیا کې ګټور تمامېدای شي.